طالبانو باب تر دې نه هم ډېر اوږد ده. خیر د زه نه وایم چې تاسې ټول د ما شاګردان سئ د ټول افغانستان طالبان دلته راولي، زه یې دې موافق نه یم. خو نن طالبانو مو چې ترجمه الله به خلاص کړي لاړ به سئ طالبانو، خدا به ما سره یوه وعده کوي طالبانو چې په اصول فقه کې هغه علوم او هغه بحثونه اوس تاسې ځان سره فکر وکئ. تاسې نور تا مولانا څومره کتابونه ویلي دي اصول خلاص دي که څومره پاتې دي؟ ها اصول فقه کې د کوم کتاب ویلی؟ مسلم ثبوت خلاص ته نو ذاتي خو چی نه دی پاتې که نه که هغه دې نه دی ویلی نو خو نور خو نه دی پاتې نو. ها نو ته اوس ځان سره یو ورځ داسې فکر وکړه د الله دپاره داسې کښېنه چې ما ته زه کابل ته تللی یم، یو د نیمروز ولایت نه راغلی یم، ملا ته ورغلی یم، ما په دې اصول فقه کې کومه یوه مسله وه داسې چې نن په ټولنه کې هغه مسئلې حل زه راوباسم او زه هغه مسله وکړلی سم، هغه کوم مسله ده تا ته چې تا ته خوند درکړي؟ یوه ما ته ووایه چې تا دې په دغه تیرو کتابونو کې زده کړي وي او اوس د دې ټولنې مشکل پې باندې حل کې او خپل مشکل هم راته ووایه. دا دومره ډېر اصول دي چې ویلې یوه خو راته ووایه اوس تا تر کوم جې ویلي؟ نور الانوار دی ویلی د فرا ولایت یې. نو اصول شاشي دي ویلي نور ته یو مسله داسې راته وښیه که نه چې نن ټولنه کې د موږ مشکل حل کړي، خو هغه مشکلات چې ټولنه ورسره مخ دي علماو په منځ کې تاویږي راتاویږي هغه مسله راته کله دی هلته ویلی ده؟ نور الانوار کې دی ویلی د تقلید بحث. ولې طالبانو موږ تاسې په خپل ځان دښمني کوو؟ یو کال مکمل اصول شاشي، یو کال مکمل نور الانوار، اخر چې کال تیر سي طالبانو ځان سره محاسبه نه کوو چې د موږ ته څه فایده وکړه او چې بیا ورته وایې چې خیر د نصاب بدل کوي، داسې نصاب راولي چې د طالبان نن همتونه هغه همتونه نه دي طالبانو، نن د انسانانو کې ډېر کم انسانان دي چې همتونه یې طالبانو رښتونې همتونه دي. نن د انسانانو همتونو کې ډېر فرق راغلی ده. که یو مولا را پیدا سي د طالبانو همتونه لوړوي، هلته 100 نور ملایان پیدا کېږي د دې مولا مقابله کوي، عمره ډېره مقابله یې کوي که نه. مازې یوه خبره طالبانو ته زړونو کې شکونه وراچي ګوره تقلید کې داسې درته ویل نه، خو ته یې وګوره زه د ما مه منه، ته تقلید کې کتابونه وګوره چې دا تقلید مسله اصل ته یې راته ووایې همدا ده چې ویلې همدغه کتابونه ته وګوره، ته یې تعبیر راته وکړه ځه. خو الحمدلله تا خو زده نه دي او د علم مخه پې نیسي.